بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د ویټامینونو په اړه پیل کړی وو. ویټامینونه مو ولوستل، د هغوی ډلبندي مو ولوستله. له هغې وروسته مو بیا پر هغو ویټامینونو پیل وکړلو چې هغه په اوبو کې منحل ویټامینونه وو، او د هغې له ډلې مو فولیک اسید یا تتراهایدروفولیټ یا ویټامین بي 9 او همدارنګه کوبالامین یا ویټامین بي 12 له جوړښت، دندې او د هغې د کمښت سره ولوستل. په نننۍ درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د ویټامین سي په اړه باندې وغږیږو، یا هم د اسکوربیک اسید په اړه. ویټامین سی یا اسکوربیک اسید یو له هغو ویټامینونو څخه دی چې هغه په اوبو کې منحل ویټامینونه دي. په داخل د وضعیت کې مختلفې دندې مخته وړي. په دې درسي ویډیو کې موږ او تاسې د ویټامین سي د جذب په اړه او د هغې د جوړښت په اړه باندې غږیږو، او په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې بیا د هغې په دنده او هغه ناروغۍ او نښې نښانې چې د ویټامین سي د کمښت څخه رامنځته کیږي په هغې باندې غږیږو. ویټامین سي یا اسکوربیټ یا اسکوربیک اسید دا په خپل جوړښت کې 6 کاربونه لري چې موږ یې شماره ګذاري کوو یا د هغې نمره ګذاري کوو له اول کاربن څخه دویم کاربن، دریم، څلورم، پنځم او شپږم کاربن. په خپل جوړښت کې ویټامین سي 6 کاربونونه لري، او شکل یې چې په محلول کې موجود یا دا دی په هغه منابعو کې چې موجود دی، یا خپله ویټامین سي په همدغه شکل باندې لیدل کېږي چې یو 5 ځلي جوړښت رامنځته کوي، او دغه 5 ځلي جوړښت یې موږ د فیرانوس شکل په نامه باندې یادوو. موږ په کاربوهایدریټونو کې هم فیرانوس هم لرو او پیرانوس هم لرو. فیرانوس همغه کاربوهایدریټونه دي چې هغوی خپل جوړښت محلول کې یا په نورو حالاتو کې هغه 5 ځلي ته تبدیلوي. نو اسکوربیک اسید یا ویټامین سي هم د جوړښت له لحاظه د فیرانوس شکل ځان ته نیسي، یعنې 5 ځلي جوړښت ځان ته نیسي، او بیا څلورم کاربن نه وروسته پنځم کاربن او شپږم کاربن هغوی په آزاد شکل باندې پاتې کیږي، او پاتې اول، دویم، دریم او څلورم کاربن دوی د حلقې په جوړښت کې برخه اخلي. همدغه شکل یې د ویټامین سي چې 6 کاربونونه لري او د فیورانوس شکل ځان ته خپلوي، دغه جوړښت یې د الفا کیټو لکټون په نامه باندې هم یادېږي چې مختلف اشکال په مختلفو حالاتو کې ځان ته نیسي، چې خپله ویټامین سي هغه د خاصیت له لحاظه یا د پی ایچ له لحاظه خپله ویټامین سي اسیډیک خاصیت لري، یعنې تیزابي خاصیت لري، او د هغې لامل دا دی چې موږ تیزابونه یا اسیډونه په داسې شکل باندې معرفي کوو چې یا پیژنو چې هغه مرکبات چې هغوی په محلول کې د پروټون یا هایدروجن اتوم هغه آزادوي. اسکوربیک اسید یا ویټامین سي هم همدغه ځانګړنه لري چې په محیط کې د دریم کاربن څخه یو اتوم د هایدروجن آزادوي، او وروسته که چیرې اړتیا وي له دویم کاربن څخه هم کولی شي چې د هایدروجن اتوم آزاد کی. نو له همدې امله موږ ورته وایو چې اسکوربیک اسید په خپل خاصیت کې یا خپله ځانګړنه یې اسیدي ده. ولې دنده یې دا ده چې یا که چیرې موږ د هغې دنده په نظر کې ونیسو، هغه ریډیسنګ ایجنټ ته، یعنې دا ده چې بل مرکب، بل مالیکول هغه ارجاع کوي، خپله اکسیډی کېږي، بل مرکب ارجاع کوي، او په خپل جوړښت کې دا اسیدي خاصیت لري. او اسیدي خاصیت یې بیا هم تکرارو دا دی چې په له دریم کاربن څخه او همدارنګه که چیرې اړتیا وي له دویم کاربن څخه پروټون یا هایدروجن اتوم آزادوي. کله چې یو پروټون یا یو اتوم د هایدروجن آزادوي، دا اسکوربایل راډیکال ته تبدیلیږي چې دغه شکل یې ده چې یو راډیکال دی. همدارنګه که چیرې بیا اړتیا وي بل اتوم د هایدروجن هم آزادوي، نو بیا ډي هایدرو اسکوربیک اسید شکل ته تبدیلیږي. کله چې اتوم د هایدروجن آزادوي په معنا د دې دی چې دا خپله اکسیډی کېږي، او دغه د هایدروجن اتوم چې کله آزادوي دغه خاصیت او ځانګړنه دې ته اسیدي خاصیت ورکوي. همدارنګه چون هایدروجن آزادوي، دغه هایدروجن چون په بل مرکب یا په بل مالیکول باندې نصبېږي، نو له همدې امله دې ته ریډیوسینګ ایجنټ وایي، یا هغه مرکب چې سبب د دې کېږي بل مرکب ارجاع کړي. او ویټامین سي دا خاصیت او ځانګړنه. که چیرې د ویټامین سي هضم او جذب په نظر کې ونیسو، په هضم کې کومه ځانګړې ستونزه نشته دی، عمومي شکل باندې صورت نیسي. ولې د هغې جذب په کولمو کې صورت نیسي، په ځانګړي ډول په ایلیوم کې. کله چې موږ له خوراکي توکو څخه ویټامین سي اخلو، هغه په دواړو حالاتو کې کېدلی شي موجود. یو هغه حالت دی چې هغه
اسکوربیک اسید موږ ورته ویل، یعنې همغه حالت چې په دویم کاربن کې او په دریم کاربن کې د هایدروکسیل ګروپ یې اتوم د هایدروجن یې نه وي آزاد کړی او دا یې اسیدي خاص حالت دی، نو تقریبا 15 سلنه کله چې ویټامین سی موږ له سرچینو څخه اخلو د هغې په سرچینو کې 15 سلنه د اسکوربیک اسید په شکل باندې وي او پاتې 15 سلنه کېدلی شي هغه یا له 15 څخه هم لږ کم هغه د ډي هایدرو اسکوربیک اسید په شکل باندې وي، یعنې هغه دریم حالت چې کله دوی 2 اتومه د هایدروجن د لاسه ورکوي. موږ په تیر سلایډ کې د هغې په جوړښت باندې وغږېدلو. همدارنګه یو مقدار اسکوربیک اسید چې په خوراکي توکو کې موجود دی یا د هغې په سرچینو کې موجود دی، یو مقدار اسکوربیک اسید یعنې په هغه حالت کې چې په اسیدي حالت کې موجود دی، دغه اسیدي ویټامین سی دا کولی شي د خوراکي توکو نورې برخې مثلا په هغې کې که چیرې وسپنه یا نور مرکبات هغه هم ارجا کوي او خپله اکسیدی کېږي، چې یو ښه مثال یې هغه وسپنه ده. کله چې په خوراکي توکو کې ویټامین سی هم موجوده وي او وسپنه هم موجوده وي، ویټامین سی سبب د دې کېږي چې وسپنه چې هلته موجوده ده هغه ارجا کوي او خپله دا اکسیدی کېږي او دا د دې لامل کېږي چې د وسپنې جذب په ښه شکل سره صورت ونیسي، ځکه موږ هغه وسپنه چې هغه په فیریک حالت کې وي هغه باید تبدیله شي فیرس حالت ته، بیا په داسې شکل سره ښه جذبېږي چې ویټامین سی دا ځانګړنه لري چې هغه له فیریک حالت څخه فیرس حالت ته تبدیلوي او ارجاع کوي. همدارنګه کله چې ویټامین سی جذبېږي په نارمل شکل سره جذبېږي، کوم ستونزه پکې نه لیدل کېږي. په انټیروسایټو کې یا هم کولمو په حجراتو کې د ډي هایدرو اسکوربیک اسید یا هغه اسکوربیک اسید هغه حالت یا د ویټامین سی هغه حالت چې 2 اتومه د هایدروجن د لاسه ورکړي دي هغه بیرته ارجاع کېږي او هغه تبدیلیږي اسکوربیک اسید ته، یعنې 2 دانې اتوم د هایدروجن یې په دویم او دریم کاربن کې د اکسیجن سره وصلېږي او هغه هایدروکسیل شکل ته یا هم اسکوربیک اسید شکل ته تبدیلیږي چې بیا له هغې څخه وینې ته انتقالیږي او په وینه کې په آزاد شکل سره انتقالیږي او لیږدول کېږي، هر چېرته چې اړتیا وي هلته لیږدول کېږي. د ویټامین سی سرچینې کېدلی شي حیواني وي، هم کېدلی شي نباتي وي. نباتي سرچینې ټول ډیری هغه نباتات چې هغوی شنه دي، مثلا دا یې خیز سرچینې دي، همدارنګه لیمو، مالټا، کینو، کیوي او همدارنګه نور مرکبات مثلا یا نور نباتي محصولات لکه رومیان، دا د ویټامین سی لپاره خیز سرچینې دي. همدارنګه شین مرچک، دا ټول هغه څه دي چې د ویټامین سی لپاره ښې نباتي سرچینې دي. همدارنګه په حیواني سرچینو کې هم ویټامین سی ترلاسه پیدا کېږي چې د هغې له ډلې ځیګر ښه او غني سرچینه ده. همدارنګه په زړه کې په ګردو یا بډوډو کې هم ویټامین سی په ښه شکل سره او په نارمل مقدار سره موږ کولی شو له هغې څخه واخلو. دا د ویټامین سی جوړښت او د هغې هضم او سرچینې دي. په راتلونکو ویډیوګانو کې د هغې په دنده او کمښت او په هغو ناروغیو باندې چې د ویټامین سی د کمښت څخه رامنځته کېږي د هغې په اړه غږیږو.